ستړي مشئ، وخت مو په خیر. نن دوشنبه د غویي 22 نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د راتلونکي حکومت هوکړه نهایي شوه. دوستم ته د مارشالۍ رتبه او عبدالله ته په کابینه کې نیمایي برخه ورکول کیږي. د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پروسه ودرېده. افغان حکومت له طالبانو د یو شمېر زندانیانو وضاحت غواړي چې لیست کې شامل دي. کوم لیست چې موږ دوی ته ورکړی دی دوی هغه لیست نشي تاییدولی. دوی سره هغه زندانیان موجود نه دي. د وضعیت له عادي کېدو سره اندېښنې. کرونا ویروس چټک خپرېدونکي او کورنیو چارو وزارت دې جدي شي. 215 مثبت واقعات تثبیت شوي، 2 تنه وفات شوي او 14 نور روغ شوي دي. او پر داعش ډلې د افغان ځواکونو یو بل ګزار د سویلي اسیا او ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ګډو عملیاتو کې ونیول. ښه راغلاست او اوس هم پوره خبرونه. عبدالله او اشرف غني د راتلونکي حکومت په جوړېدو هوکړې ته ورسېدل. اجرایه ریاست نشته. دوستم به د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي او کابینه کې به د عبدالله سهم نیمایي وي. د هوکړې هغه جزئیات چې شمشاد ته رسېدلي سپېدار ماڼۍ به د مصالحې شورا دفتر وي او سولې اړوند غونډو کې به عبدالله ته د دویم کس پروتوکول ورکول کیږي. د راتلونکي مشارکتي حکومت لپاره هیڅ توجیه نشته، خو ځینې سولې ته د رسېدو لپاره ضروري ګڼي. منځګړي بالاخره بریالي شو چې د راتلونکي حکومت طرحه وروستی او عبدالله او غني ګډ حکومت ته وهڅوي. راتلونکي حکومت واک په ولسمشر سره وي، خو ولایتونه او کابینه کې به د عبدالله سهم ورسره نیمایي وي. د حکومت یوې سرچینې د هوکړې ځینې جزئیات له شمشاد سره داسې شریک کړل. اجرایه ریاست نور نشته. د عبدالله له لوري به غني د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. عبدالله به د مصالحې عالي شورا مشر وي او دفتر به یې سفیدار ماڼۍ وي. د کابینې نیمایي غړي به د ثبات او همپالنې ټیم معرفي کوي. جنرال دوستم ته به د مارشالۍ اعزازي لقب ورکوي. ځینو ولایتونو کې چې شمیر معلوم نه دی، والیان د عبدالله ډله پیشنهادوي او ولسمشر به یې منظوروي. همدارنګه ډاکټر عبدالله لږ تر لږه یو امنیتي وزارت غواړي چې ممکن د کورنۍ چارو وزارت د ټیم ته ورکول شي. د سولې اړوند غونډو کې به عبدالله د هیواد دویم کس وي. امروز که باید توافقنامه امضا میشد، ولی بعضی ملحوظات بسیار خرد کوچکی که پیشنهاد از طرف تیم اشرف غنی بود، روی ازی که تفاوت حداقل اگر 50 بین 50% تقسیم مساوات نمی باشه، حداقل 1-2 وزارت و یا یک مقدار ولایت هایی که باید تفاوت در بین دیده شود باید امضا شود و انشالله از طرف تیم دکتر صاحب عبدالله هم چنین انعطاف قبول شده. برخه داسې دی چې ځینې وزارتونو په اړه باندې د مسلکي مهارتونو لمخې د افغانستان د ژمنتیا لمخې د پاک نفسي لمخې دوی به خپل کاندیدان معرفي کوي وزارتونو ته. اما منل او نه منل د رئیس جمهور صلاحیت دی. دې خبرې سره راضي شوي دي. بعضې ګروپونه شته دي چې دغه خبره نه مني. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ نوی جوړېدونکی حکومت چې د هر نوم پر اساس وي قانوني توجیه نه لري. مشارکتي حکومت یا بل هر نوم چې ورکوي د دې فکر کوم که حقوقي توجیه موږ نشو لرلی. د هغه توجیه همدا ده چې موږ باید یو غږ لاړ شو د سولې مذاکراتو خواته طالبانو سره د مذاکرې په میز کې او سیاسي اجماع ولرو. زه فکر کوم دا هغه یوازینۍ توجیه ده او نور نشي کېدلی څوک هغه دې ډول حکومت ته مشروعیت دلیل وایي او مذاکره هم نهایی ده. خو اوس عبدالله سره د 2014 کال برعکس هوکړه او سیاسي ضرورت او مصلحت بلل کېده. په دې معنی چې دا ځل به ښاغلی عبدالله د تیر په څیر د ولسمشر د پریکړو د ویټو کولو حق ونه لري. افغان حکومت له طالبانو نه د سلګونو افغان ځواکونو د ژوند او مرګ په اړه وضاحت غواړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تر اوسه د هوکړې مطابق زندانیان نه دي آزاد کړي او دوی هم د طالب بندیانو د خلاصون پروسه درولې ده. جاوید فیصل په یو خبري کنفرانس کې ویل طالبانو تر اوسه د هغو 610 تنه زندانیانو د ژوند او مرګ په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې دوی لیست ورسپارلی دی. خو د طالبانو سیاسي دفتر وایي دوی د بندیانو خلاصون برخه کې ژمنې عملي کړي.
افغان حکومت وی طالبانو تر اوسه د زندانیانو د خلاصون برخه کې تعهدات نه دي عملي کړي او تر هغې چې دغه ډله د لیست مطابق 200 افغان امنیتي ځواکونه آزاد نه کړي د حکومت له زندانونو به هم نور طالب زندانیان ونه وځي. ملي امنیت شورا له طالبانو د سلګونه هغو زندانیانو د ژوند او مرګ په اړه وضاحت وغوښت چې دوی یې لیست ورسپارلی دی. کوم لیست چې موږ دوی ته ورکړی دی دوی هغه لیست نشي تاییدولی، د دوی سره هغه زندانیان موجود نه دي. فی الحال 610 تنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي چې هغه د دوی په لیست کې نشته، هغه ورک دي. زموږ بحث دا دی چې طالبان دې په دې اړه باندې وضاحت ورکړي چې دغه 610 تنه چې د دوی د خوا نیول سوي دي دا چیرې دي؟ آیا دوی دا کسان په شهادت رسولي دي؟ دا کسان یې په پټو ځایونو کې ساتلي دي؟ کوم بل چاته یې خرڅ کړي دي، پلورلي دي؟ په هر ډول چې دي دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته او نړیوال ټولنې ته دغو 610 تنو په ارتباط چې موږ لیست شریک کړی دی معلومات ورکړي. د دوی سره دا کسان موجود نه دي. افغان حکومت یو ځل بیا په طالبانو نیوکه وکړه چې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی او سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري. طالبانو نه تر اوسه د سولې لپاره کومه طرحه وړاندې کړې ده. ډېره بخښنه غواړم، نه یې تر اوسه د سولې لپاره کومه طرحه وړاندې کړې ده. دوی نه د افغانستان د خلکو مقابل کې تاوتریخوالی کم کړی دی، نه یې هم څنګه چې موافقه سوې وه د هغه سره سم زندانیان آزاد کړي دي. دوی لا هم پر خشونت باندې باور لري، روزمره د افغانستان خلک په شهادت رسوي، د سولې په خبرو کې رښتیني نه دي. فیصل په خپلو خبرو کې طالبان د قطر هوکړې په نقد هم تورن کړل. د هغې موافقې سره سم چې دوی په قطر کې له امریکا سره کړې وه، دوی اړ دي چې 200 تنه ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي چې دوی سره په زندانونو کې دي هغه آزاد کړي. اما دوی تر اوسه پورې یوازې 115 تنه آزاد کړي دي. خو قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې نن او 13 ورځې په فاریاب او بادغیس ولایتونو کې د افغان دولت 53 تنه زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د بندیانو د خلاصون پروسې په لړ کې نن او پرون هم 53 تنه بندیان د فاریاب او بادغیس په ولایتونو کې خوشي کړل. که څه هم د بندیانو د خلاصون بهیر خلکو سره تمې پیدا کړي چې جګړه به کمه شي او بین الافغاني خبرې به پیل شي، خو تر اوسه دغه اقدام جګړه نه یوازې دا چې کمه کړې یې نه ده بلکې د جګړې سنګرونه هم ورسره ګرم شوي دي. په ټوله کې د جګړې له خواو غوښتنه کیږي چې د قطر هوکړه دې عملي کړي، د زندانیانو د خلاصون بهیر دې چټک کړي او تاوتریخوالی دې کم کړي تر څو بین الافغاني خبرو ته ور پرانیستل شي. ملي امنیت یو ځل بیا د داعش مهم کسان نیولي دي. د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د سویلي اسیا او ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاءالحق چې په شیخ ابو عمر خراساني مشهور نیولی دی. له ملي امنیت په خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې له ضیاءالحق سره د داعش د عامه اړیکو مسؤل صهیب او د دې ډلې د استخباراتو مسؤل ابو علي هم نیولي دي. د ملي امنیت خبرپاڼه لیکي چې د عملیات د هغو معلوماتو او اعترافونو په اساس کړي چې د داعش ډلې مهمو کسانو زندان کې د امنیت ساتونکو ته ورکړي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 215 مثبت پیښې ثبت شوي. روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس خطر باید بابیزه ونه ګڼل شي او دا ویروس به افغانستان کې تر ډیره وخته پاتې شي. له دې سره د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له دې ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 14 نور ښه شوي دي. روغتیا وزارت تیرو 24 ساعتونو کې 209 مشکوک ټیسټونه کړي چې 215 یې مثبت دي. کابل د 160 مثبتو پیښو په لرلو سره په لومړي سر کې دی. کندهار 13، بادغیس او لوګر کې 13، ننګرهار 14، کونړ 11، هرات 7، کندوز، غور او بامیان ولایت کې 15، پروان او هلمند کې 3، نورستان 2، میدان وردګ کې 1 پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې له دې ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 14 نور ښه شوي دي. 24 ساعت کې موږ په افغانستان کې 209 مشکوک سمپلونه ټیسټ کړي په لابراتوار کې او د دې د منځ نه 215 مثبت واقعات تثبیت شوي، 2 تنه وفات شوي او 14 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه په افغانستان کې تر اوسه 4687 مثبت واقعات لرو. روغتیا وزارت اندېښنه لري چې کرونا به په هیواد کې ډیر وخت دوام پیدا کړي او امکان لري چې د خلکو بې پروایۍ سره ګواښ لا ډیر شي.
شواهد و ارقام و آمار و تحقیقات علمی نشان میده که کرونا به زودی رفتنی نیست. کرونا به زودی ما را رها کردنی نیست. ما به عنوان جامعه انسانی گزینه‌ای که امروز روی دست ماست و تمام برنامه‌های ما باید بر مبنای زود طرح دیزاین بشه و تطبیق بشه. زندگی با کرونا هست. روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د کرونا مثبتو پیښو شمیر 4,678 ته ورسید. له دې ناروغۍ ټول 122 کسان مړه سوي او 540 نور ښه سوي دي. له څو ورځني قرنطین وروسته د ښارونو وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی، خو کورنیو چارو وزارت وایي لا هم پولیسو ته نه دي ویل شوي چې ګرځبندیز مات کړي. روغتیا وزارت اندېښنه لري که قرنطین مات شي د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتیږي چې بیا به یې مدیریت کول ستونزمن وي. د کابل په ګډون ډېر هغه ښارونه چې څو ورځې وړاندې پکې عامو خلکو او موټرو ته اجازه نه وه اوس پکې بازارونه خلاص شوي دي. په پلازمینه کابل کې قرنطین نسبي مات شوی او ګڼ ښاریان اوس خپلو عادي چارو ته ګرځېدلي. په ښار کې اوس د پولیسو چک پاینټونه نه تر سترګو کیږي او زیاتو سیمو کې اټۍ هم پرانیستل شوي. ښاریان وایي پیر او پلور عادي کوي او کوم ممانعت نشته. 5 تا نام برآمدیم برادر. قرنطین تقریبا 1.5 ماه اضافه‌تر شد. مجبور شدیم برآمدیم آقا جان. پریروز چند روز پیش نمیموند. الان درست شده کسی کار نداره. پولیسو ویلي چې ګرځبندیز نه دی مات شوی او تر اوسه یې پولیسو ته د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لارښوونې دوام لري. پولیسو ته د ګرځبندیز د مراعاتولو جدي هدایت ورکړل شوی ده. یو ځل بیا کورنیو چارو وزارت له ټولو هیوادوالو څخه په درنښت هیله کوي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او له خپلو پولیسو او امنیتي ځواکونو سره د ګرځبندیز په مراعاتولو کې مرسته وکړي. اخوا عامې روغتیا وزارت بیا که د ګرځبندیز په تدریجي کمولو ټینګار لري، خو په روان حالات کې د ګرځبندیز د ختمولو عاجلې پریکړې خطرناک یادوي. موږ ډېر جدي اندېښنه لرو د ګرځبندیز په اړه چې ورته توجه نه کېږي او په دقت باندې تطبیقېږي هم. په دې باندې موږ صحیح پوه یو چې موږ ټولنه د یو عمر لپاره د یو کال 2 کال لپاره کور کې نشو ساتلی. هم اقتصادي توجیه نشته او هم ټولنیز. خو زموږ غږ پر دې باندې دی چې موږ د دغه فرصت نه سم استفاده وکړو، خپل ټولنیز ژوند ټول اړخونه د کرونا سره ژوند په چوکاټ کې په یو قاموس کې تنظیم او ترتیب کړو. د کرونا پر وړاندې په مبارزه کې که افغان حکومت ته د پړې ګوته نیول کیږي، خو د قرنطین په مراعات کې د ولس رول اړین بلل شوی. ټینګار دا دی چې خلک دې له حکومت سره په ګډه د دغه ویروس پر وړاندې مبارزه وکړي. حکومت هم هغه شان چې باید د دغه ویروس سره مقابله وکړي، ضعف و ناتوانۍ درلودلې. افغانستان په هغه حد کې نه ده چې د دې ویروس په مقابله کې مبارزه وکړي او د دې ویروس په مقابل کې مبارزه فقط د صحي لارښوونو مراعاتول دي. که څه هم کابل او ننګرهار په ګډون ګڼو سیمو کې ګرځبندیز نسبي پای ته رسېدلی، خو سپارښتنې دا دي چې په کور پاتې شئ او هغو ځایونو ته له ورتګ ډډه وکړئ چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. د ایراني پوځ لخوا د افغان کډوالو د وژل کېدو او شکنجه کېدو په غبرګون کې یو ځل بیا کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون وشو. لاریونوالو د وژل شوو او شکنجه شوو کسانو عکسونه له ځان سره راوړي، خو پولیسو یې د لاریون مخه نیوله. تېره شپه د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر له ایراني سیال سره هم په دې تړاو خبرې کړي او دواړو په دې عمل خواشیني ښودلې ده. د تیرې اونۍ په پیل کې افغان کډوالو د هریرود له سیند ځینې جسدونه راویستي او ادعا کوله چې ایرانی ځواکونو دا کسان په سیند لاهو کړي. تیره اونۍ یو شمېر ایرانیانو چې کابل کې میشت دي د دې کار پر وړاندې لاریون وکړ. دا ځل مدني ټولنو یو شمېر غړي د ایران سفارت مخې ته ورغلي او د ایران پر ضد شعارونه ورکول. امروز کشور ایران باید قلدری خود دیگه خاتمه بده. دیگه با ملت افغانستان قابل قبول نیست. یک بار، 2 بار، 3 بار، 10 بار از آدرس کشور ایران ما متضرر شدیم. ما جوانای ما را تهمت بستند، بدار را القاویز کردند.
و هیچ عنوان دیگه ما قابل قبول به ما این موضوعات نیست. او هموطن ما نان میخواست، او هموطن ما کار میخواست. این بار اول نیست، چندین بار ما از طرف ایران و از طرف بعض کشورهای همسایه ما شکنجه دیدیم و متضرر شدیم. ما خواست ما است که از دولت افغانستان حقیقت میخواهیم که به خواست ما رسیدگی بکنن. لاریون ته داسې کسان هم ورغلي و چې په پیښه کې خپل خپلوان شکنجه شوي وو. دوی ګاونډي هیوادونه تورن کړل چې د ملګرو ملتونو څخه د افغان کډوالو په نوم میلیونونه ډالر اخلي، خو هلته ورتلونکو کسانو ته د کار پر ځای مرګ ورکوي. ما حرکت‌های خود ادامه خود دادیم تا مردم افغانستان، تا حکومت افغانستان، تا جامعه جهانی متوجه شود و بالای ایران فشار بیاره تا دیگه اجازه نده که حقوق شهروند ما را زیر پا حقوق مردم افغانستان ما را در او کشور زیر پا بکنه. ما شرکت کنندگان از نهادهای بین المللی و مجار دیپلماتیک جدا تقاضا میکنیم تا قضیه کشته شدن و به آب انداختن اجباری مهاجرین افغان را پیگیری نمایند. دواړو دولتونو د دې پیښې د څېړلو لپاره پلاوي ټاکلي او تمه ده په هرات او مشهد کې تر څېړنو وروسته ګډه ناسته وکړي. د بهرنیو چارو نومان او سرپرست وزیر حنیف اتمر په دې اړه د ایران له بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړي. دواړو خواو په دې پیښه خواشیني ښودلې او ویلي چې د حقیقت د موندلو وروسته به نورې پریکړې کوي. په ورته مهال د هرات ولایت د بیلابیلو مدني بنسټونو استازو، ځوانانو او عامو ښاریانو د ایران کنسلګرۍ مخې ته د یو لاریون پر مهال نړیوالې ټولنې او بشري سازمانونو باندې غږ وکړ چې ایران کې د وژل شوو افغانانو پیښه په جدي توګه وڅېړي. لاریون کوونکو عدالت غواړو، مرګ پر جنایت شعارونه ورکول او د ایران دغه عمل د ټولو انساني ارزښتونو او هر ډول نړیوالو بشري قوانینو خلاف وباله. ایراني چارواکو تر اوسه دغه پیښه رد کړې ده، خو ژمنه یې کړې چې د افغان لوري سره به په ګډه دغه پیښه وڅېړي. ایران کې د وژل شوو افغان کارګرو لپاره د عدالت غوښتنې په هدف راټول شوي دي. عدالت 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 عدالت، مرګ بر جنایت، مرګ بر جنایت. دوی ایران تورنوي چې هلته د کار لپاره ورتلونکي افغانان یې لومړی شکنجه کړي او وروسته یې اړ کړي چې ځانونه اوبو ته گذار کړي. رفتن و اینکه اونا ایران با خیلی یک وضعیت بعد اونا بکشتن و اینکه به دریا ریختن. ما واقعا خواهان عدالت هستیم. این جنایت بزرگ ایران مرتکب شده. ما از جامعه بشری جهان، از حقوق بشر میخواهیم که واقعا این قضیه جدی پیگیری کنه و همچنین این قضیه از کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل ما میخواهیم که این قضیه پیگیری کنند. اعتراض کوونکي د ایراني ځواکونو له لوري ترسره شوی عمل د هر ډول انساني ارزښتونو او بشري حقونو خلاف بولي او پر نړیوالو بشري بنسټونو او عدلي ارګانونو غږ کوي چې موضوع په جدي توګه وڅېړي. ما آمدیم تا حکومت افغانستان، حکومت ایران پاسخگو باشه. حکومت افغانستان سازمان بین‌الملل و حقوق بشر باید به صورت جدی قضیه پیگیری کنه و عاملین یا به اشد مجازات محکوم کنه. دولت ایران همیشه از موضوعگیری‌هایی که میکنه سربازان از او مرزبانان از او میخوایم بگه ما کار نکردیم. ایرانی ځواکونو پیش رد کړي خو ټینګار یې کړی چې د سپیناوي لپاره به ګډ پلاوی وګماري. خوشبختانه این پیشنهاد ما از طرف جمهوری اسلامی ایران قبول شده و ما از قبولی این پیشنهاد ما استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که طرف جمهوری اسلامی ایران هر چه زودتر این هیئتشان تعیین شود. د ایرانی ځواکونو له لوري اوبو ته د ګذار شوو افغانانو له ډلې 19 یې ژغورل شوي او پاته نور یو شمېر لا درک او د یو شمېر نورو جسدونه موندل شوي دي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. د ارزګان د دیراود ولسوالۍ اوسیدونکو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د حکومت پر ځای له طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کړې. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ اړوند روغتون کې د کرونا د مخنیوي په موخه هیڅ راز اسانتیاوې نشته. حکومت یې ستونزې نه دي حل کړي او دوی اړ شوي چې د برخه کې له وسلوالو طالبانو د مرستې غوښتنه وکړي. اخوا د یادې ولسوالۍ اړوند روغتیایي مسؤلین هم مني چې روغتون کې هیڅ امکانات نشته او تر دا مهاله د کرونا ویروس نښې لرونکي کسان په خپلو کورونو کې قرنطین کړي دي. د هراوت ولسوالۍ چې د روزګان ولایت یوه تر ټولو د ډیر نفوس لرونکي او لویې ولسوالۍ ګڼل کیږي، تر اوسه ورته د کرونا ویروس پر وړاندې هیڅ ډول روغتیایي امکانات نه دي ورکړل سوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د کرونا ویروس نښې لري، خو تر اوسه دغې ولسوالۍ د امبولانس روغتیایي امکانات او یو صحي ډله نسته. دوی وایي که یې ولسوالۍ ته دې برخه کې پاملرنه ونه سي د کرونا ویروس به لوی ناورین رامنځته کړي.
موږ غواړو چې دلته یو نوی ځای راته جوړ شي دغه د کرنټین لپاره چې د خلک بستر کېږي اما کور ته چې ولاړ شو چې نور غړي مو په دغه مرض اخته نه شي. موږ دوا راکړې ده، موږ ته ویل دي چې په شفاخانه کې ځای نشته، خپل په کورو کې په یوازې خونه کې اوسېږي، د بل چا سره ګزاره مه کوئ. خو د دغې ولسوالۍ یو شمېر نور اوسېدونکي وایي په دې اړه یو حکومت هیڅ رازغوښتنې نه دي منلي او دوی اړ سوي چې پر طالبانو د مرستې غږ وکړي. نو که خدای نخواسته دغه یو بشري ناورین رامنځته سي او مسؤلیت به د دغو چارواکو په لاس کې لکه والي صاحب، ولسوال صاحب، قمندان صاحب زموږ د راوت ولسوالۍ ته باید توجه وکړي. زموږ ولسوالۍ کې مثبتې پیښې هم شته. موږ ته د دې مریضۍ په اړه طالبانو هېڅ نه کوي. ما ته د طالبانو د دواړو سودا غوښتنه چې موږ ته د دې مریضۍ په اړه شفاخانه یې که دغې موږ ته باید جوړه شي. د دهراوت ولسوالۍ د اړوند روغتون مسؤلین هم دغه روغتون کې د امکاناتو د نه موجودیت خبره مني او وایي چې تر دا مهاله یې لسګونه هغه کسانو ته په کورونو کې د کرنټین توصیه کړې چې د کرونا ویروس نښې یې لرلې. دوی اندېښنه ښیي چې کورونو کې د ناروغانو کرنټین به د کرونا ویروس د ژر او ډېرې خپراوي سبب سي. د دهراوت روغتون خو هیڅ امکانات نه لري، نه د سمپل اخیستلو دپاره امکانات لري او نه د مریضانو د کرنټین دپاره کوم امکانات لري. دغه مریضان چې پیدا شوي دي موږ په کورونو کې کرنټین کړي دي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر هم کندهار ته د خپل یوه سفر پر مهال سویلي حوزه کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې جګړه دې ودروي او له دوی سره دې د کرونا ویروس پر وړاندې روانه مبارزه کې مرسته وکړي. رازمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. پکتیا کې د کرونا ویروس د تشخیص لابراتوار کې ازمایښتي کیټونه خلاص شوي او له کبله یې د سویل ختیځ زون معاینات ځنډېدلي دي. عامې روغتیا ریاست وایي د دغه مرکز کې له پرون راهیسې ازمایښتي کیټونه خلاص شوي او تر دا مهاله د 70 کسانو سمپلونه نه دي کتل شوي. پکتیا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې په ډېرېدو د عامې روغتیا ریاست غوښتنه کړې چې ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې د ګزبندیز موده وغځېږي. پکتیا کې د کرونا وایروس تشخیصیه لابراتوار کې له تېرې ورځې راهیسې ازمایښتي کیټونه خلاص شوي او له کبله یې د سیمپلونو کتل ځنډېدلي دي. عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی وایي چې وزارت ورسره د ازمایښتي کیټونو د ژر لیږد ژمنه کړې او تر دا مهاله 70 سیمپلونه نه دي کتل شوي. پرون راځي زموږ کیټونه خلاص شوي دي او زموږ پرسونل تللی دي وزارت ته همغلته مرکزي لابراتوار ته تللي دي چې دوی هغه راوړي. د نن ورځ د موږ د وزارت سره ویډیو کنفرانس و دا موضوع موږ د معین صاحب سره شریک. د کرونا وایروس دغه تشخیصیه مرکز کې د پکتیا ترڅنګ د پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو پر کرونا وایروس د اخته کسانو سیمپلونه هم کتل کیږي. نه یوازې دا چې د پکتیا په وړاندې موږ مسؤلیت لرو، د کې پکتیکا ته، خوست ته، غزني ته د دې نه موږ سیمپل اخلو نو سیمپلګیري به کېږي هم تشخیص پاتې کېږي. پکتیا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. عوامې روغتیا ریاست له ولایت مقام غواړي چې مرکز ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې دې د ګرځبندیز موده وغځوي. بیا غور حتمن باید وشي ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده او دغه ګرځبندیز چې ده چې ولګېږي خلک رش کم شي نو ناروغي به هم کمه شي او که چېرته دغه رقم حالت روان وي خلک خپله فکر ونه کړي. پکتیا کې تر دا مهاله 203 کسان پر کرونا وایروس اخته شوي چې له ډلې 33 کسان ښه او 15 نور مړه شوي دي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. او دا هم یو اقتصادي خبر. د جنوبي کوریا او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک شوه. هوکړه د دواړو لوریو ترمنځ په دې موخه لاسلیک شوه چې هیواد کې د افغان کوریا روزنیز او فني انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل کړي. کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې مهاله د تجهیزاتو او ظرفیتونو له کموالي سره مخ دی او له دې وروسته به یاده ستونزه حل شي. دلته د کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبي کوریا ترمنځ د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک شوه. کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې د افغان کوریا انسټیټیوټ د ظرفیت کچه لوړه او د تجهیزاتو کموالی بشپړ کړي.
این پول تا سال 2024 برای 5 سال مصرف میشه به ارزش 10 میلیون دلار است که به خاطر اشتغالزایی و کاریابی نهادها و مرکزهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که ما در مرکز و ولایات داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا. افغان کوریا انسټیټیوټ چې تر دې مهاله زده کوونکو ته حرفوي او مسلکي روزنه ورکوله په یو داسې غوره ملي مرکز بدلیږي چې د خصوصي سکتورونو استادان او د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو ته به په لوړه کچه روزنه ورکوي. می‌خواهیم با امضای چنین یک تفاهمنامه از تجارب یا تجربیات تکنیکی که کوریا در دنیا تقریبا اول است و جمع یونسکو ما می‌خواهیم که از این تجربه استفاده بکنیم برای ساختن سیستم تصدیق دهی و استباردی. اگر فردا بحث اعزام کارگر مطرح شود از لحاظ داشتن سند یا اعتبار کدام مشکلی به او مواجه نشیم. افغان کوریا انسټیټیوټ له 2019 کال راهیسې د زده کړیالانو روزنې په برخه کې فعالیت کوي. کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې دمه له 2000 زیات کسان روزلي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته. نن خو ابراهیم په کور کې بیخي زړه نه لګي. په دې امید چې دا بې خونده ناسته زر ختمه شي. اصلي مزه خو ناستې د دوستانو سره کوي. نه پوهېږم چې لوبه چا وګټله. پلاره راشه د کامیابۍ په درشل کې دی. وګوره هټریک. موږ وګټله. چې کوکا کولا خلاصه شي نو زړونه تازه شي. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. هم ښه راغلاست. ایران کې د تمرین پر مهال ویشتل شوې بیړۍ کې نږدې 40 تنه نظامیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایراني چارواکو ویلي عمان خلیج کې یوې بیړۍ بله په نښه کړې چې له امله یې 19 سمندري سرتیري وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ایران سمندري ځواک ویلي که نارکنومې بیړۍ په نښه شوې چې د څېړنو په موخه د بیړیو تمځای ته وړل شوې ده. دا پیښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې نورو ایرانی بیړیو په منظم ډول خپل تمرینونه کول خو که نارکنومې بیړۍ ترې په سهوه کې لګېدلې ده. ایرانی رسنیو په لومړیو کې ویلي و چې په دې پیښه کې لسګونه سمندري ځواکونه وژل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې دا پیښه په جدي توګه څېړي. د کوویډ 19 له امله نړۍ کې د مړو شمېر له 284,000 کسانو واوښت. د جان هپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې نړۍ کې د کوویډ 19 وژونکي ویروس له امله د مړو شمېره څه باندې 284,000 کسانو ته لوړه شوه. د یاد پوهنتون موندنې ښیي چې نږدې 81,000 کسان په امریکا کې مړه شوي چې تر ټولو زیات زیانمن هیواد دی. بریټانیا کې بیا د یاد ویروس له امله څه باندې 11,000 کسان مړه شوي چې تازه پکې لومړي وزیر د ګرځبندیز د کمیدو خبر ورکړی. ایټالیا هم د کوویډ 19 له مړینې له امله دریم هیواد دی چې 30,000 کسان یې له لاسه ورکړي. کوویډ 19 وژونکی ویروس تیر کال چین کې پیدا شو او تر دې مهاله نړۍ کې له 4.1 میلیون زیات کسان نیولي او له 1.5 میلیون زیات ترې رغېدلي دي. او وروستی خبر دا چې د بیان د ازادۍ د چټک غبرګون ملاتړ اداره وایي د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو خوندیتوب ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. یا د اداره وایي چې خبریالان د لاریونونو پر مهال د لاریونوالو پولیسو او نورو سیاسي ډلو لخوا وژل کیږي، ټپیان کیږي او یا هم په مرګ ګواښل کیږي. دغه ادارې په جرمني کې وروستیو لاریونونو ته اشاره کړې چې په یوه اونۍ کې په خبریالانو 4 بریدونه شوي او ورته حالات په ټوله اروپا کې تجربه شوی دی. د چټک غبرګون اداره وایي خبریالان او ټوله کې ژورنالیستان د شخصي ګټو د خوندیتوب په موخه هم هدف ګرځول کیږي. د بیان د ازادۍ د چټک غبرګون ادارې د هیوادونو له لوړپوړو چارواکو غوښتي چې
د رسنیو کارکوونکو خوندیتوب ته د ځانګړې پاملرنه وکړي او که داسې ونه شي د بیان او رسنیو ازادي به له ګواښ سره مخ شي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د 2 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.